بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی تا سلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. سورة بقرہ دویم سپارہ 185 نمبر آیات. دے نمخ کے آیات کے دروجو ذکر اجمالی طور بان راغی چے ایام معدودات روجے در بان فرض دی خود شمیر روزی دی نو دے شمیر مقدار سومر دی نو دے آیات کے تفصیل راغی چے دا پورا میاش در رمضان دا بل آیات کے دا رمضان دا میاشت فضیلت ہم بیان شوی دی پدے میاش کے تمام آسمانی کتابنا اللہ پاک نازل کری دی دا وحی دا پارا اور دا آسمانی کتابنو نازل دو دا پارا دا میاش اللہ پاک مقرر کرے دا. واثلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تصحیفے دا رمضان پڑنبنی تاریخ نازل شوی وی اور تورات پشپگم رمضان نازل شوی دی انجیل پدیارلسم رمضان اور قرآن پاک پسلیرشتم رمضان نازل شوی دی. دا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت کے دا خبر دا کہ زبور پا دولسم رمضان او انجیل پا اتلسم رمضان نازل شوی دی. دے حدیث مبارک کے چکم پقوانی کتابنا او داغے دا نازل دلو تاریخ ذکر شوی دی نو پا دغ تاریخونو کے دا کتابونا پورا پیغمبرانو تا نازل شیو. خدا قرآن پاک دا یو خصوصیت تے کہ دا رمضان پا میاش کے پا یوش پا کے دا لوح محفوظ نا دے دنیای اسمان تا پا یوزل نازل شو. بیا پیغمبر علیہ السلام تا دا دے قرآن دا لگ لگ نازلے دل مدت تقریباً دیرش کالا را پا دیرش کالا کے لگ لگ نازلے دبا. دا رمضان المبارک اغش پا چھ قرآن پا کے نازل شوی دے نو اغیتا لیلت القدر وی انا انزلناہو فی لیلت القدر. دا دے مخکینی حدیث پرانا کے پسلیرشتم رمضان دشپے قرآن نازل شوی دی. من شہد منکم الشہر فلیصمہ سوک چے دے میاشت تا حاضر شو
نو خامخا دې روجه ونیسي. من شاهدا څوک چې حاضر شو د میاشت د رمضان کې حاضرېدل، د دې مطلب دا دی چې میاشت د رمضان رااله او دا بنده موجودو په داسې حال کې چې دکې د روجې نیولو صلاحیت موجودو، نو دې رمضان ته حاضر شو. د روجې نیولو صلاحیت اول دا چې دی مسلمان دی، نو که کافری نو دکې خو د روجې صلاحیت نشته. دویم دا چې دی عاقل بوي، نو لیونی کې د روجې نیولو طاقت او صلاحیت نشته. دریم بالغ بوي، نو په نابالغ روجه فرض نه ده، صلاحیت نه لري. دا رنگ زنانه د حیض او د نفاس نه پاکه ده. که پچا د رمضان میاشت داسې حالت کې تیر شوا چې دکې د روجې نیولو مطلق صلاحیت نو، لکه کافر یا نابالغه یا لیونی، نو دغه خلق د دې آیات مخاطب ندي. نو په دغه کسانو باندې روجه د رمضان فرض نه ده. لیونی، کافر، نابالغه په دوی روجه فرض نه ده. او کم خلق چې هغوی کې صلاحیت ذاتی طور باندې موجود وي، خو د یو عذر د وجې نه مجبور وي، لکه زنانا چې په حیض او نفاس کې وي، یا یو بنده مریض وي یا بنده مسافر وي، نو دخو په یو حیثیت رمضان په داسې حالت کې وموند چې صلاحیت پکې شته، نو د دې وجې نه آیات دې بنده ته مخاطب دي، دې مخاطب دي. خو وقتی طور باندې دته عذر دی، نو د دې عذر د وجې دې وخت کې روجه معاف ده، البته رستو به قضا راوړي. نو دې آیات نه معلومیږي چې د رمضان د روجې د فرضیت د پاره ماہ رمضان په حالت د صلاحیت کې مندل شرط دی چې دې به د روجې صلاحیت لري او میاش عمومي، نو د رمضان روجې په فرض وي. دې وجه نه چې چا پورا رمضان بیا مونږ پاغه پورا روجې د رمضان فرض شي، او چا چې کم رمضان بیا مونږ پاغه باندې کم روجې فرض شي. لکه یو سړی دی چې کافر دی او په نیم رمضان کې مسلمان شو، نو دا نیم رمضان کفر کې تیر دی، نو دا نیم رمضان روجو قضا پې نشته، او دا پاتې رمضان چې دی نو دی مسلمان دی، صلاحیت پکې اوس راغی، پاتې رمضان روجې پې فرض دی. د لومبني رمضان روجې په دې سړي باندې قضا نشته، او دا وروستی رمضان به ونیسي. یا یو نابالغ دی روجې یې خوړې، نیم رمضان کې بالغ شو، نو د نابالغ والی زمانه کې چې کومې روجې یې خوړې د هغې قضا نشته، او دا پاتې روجې پې اوس فرض شوې. البته مجنون، لیونی، مسلمان دکه ذاتی صلاحیت شتا، نو د رمضان په حصہ کې چې دی هوش کې راغی، نو د تیر شو ورځو قضا په لازمه ده. لیونی هوش کې راغی، ناغه تیر شوی قضا په شتا. دارنګ یو زنانه حیض او نفاس والا وا، ابتدا د رمضان په داسې بیماری کې تیر شوله،
او اوس پاکه شوله نو د هغې تېرې شوو ورځو قضا پې شته. یا یو مسافر په ابتدا د رمضان کې مسافر و روجې وخوړې او اخر کې مقیم شو د هغې تېرو شوو قضا پې شته. میاشت د رمضان بیا موندل شرعاً دریو طریقو سره ثابتېږي. په خپلو سترګو د میاشت ولیدله نو رمضان ثابت شو. د رمضان بیا مونده په خپلو سترګو میاشت د رمضان یې ولیدله. یا معتبر شهادت سره د میاشتې لیدل ثابت شو نو رمضان میاشت بیا مونده. او چې کله نه د په خپلو سترګو لیدلې ده او نه د ته معتبر شهادت راغلی دی نو بیا به د رمضان نه مخکې چې کومه میاشت د هغې ته شعبان وایي د شعبان 13 ورځې پوره کا نو په اسلامي میاشتو کې 31 نشته نو بل ورځ خود به خود رمضان موجود شو. که د شعبان یو کم 13 تاریخ باندې ماښام لا اوریځ وه او د اسمان لمنه خړه وه میاشت ونه لیدی شوله او شهادت هم چرته ملو نشو د میاشتې لیدو نو دا ورپسې سبانۍ ورځ دې ته شکي ورځ وایي یوم الشک. ځکه په دې کې دا احتمال شته چې حقیقتا میاشت ختلی وي خو د اسمان لمنې په ګرد و غبار او په اوریځ کې پټې وي میاشت کاره نه شوله. احتمال شته چې میاشت ختلی خو موږ ونه لیده. او دا ممکن ده چې اډو د سره میاشت ختلې نه ده نو په دې ورځ باندې میاشت د رمضان یقینا موجود شوی نه ده. نو داسې ورځ باندې روژه نیول واجب نه دي بلکې مکروه دي دې نه منع راغلی ده. فرض او نفل ګډوډ نشي. نو عوام چې د دوی په نیت کې تردد وي وایي که رمضان شو نو رمضان دی او که نفلي شو نو نفلي او که روجه و نو روجه او که کوجه و نو کوجه. نو داسې کس دی په یو مشک روجه نه نیسي. البته چې کم کس تردد په نیت کې نه وي او خالص د نفل نیت کوي نو په یو مشک باندې نفلی روجه خواص نیوي شي عوام دی نه نیسي. عوام کله کله شکي ورځ باندې روجه ونیسي نو چې کله 13 پوره شوي زمون خو پوره شو سبا اختر دی نو سبا ده سا اختر دی تا خو زیاتی روجه نیولې وه دا خو ثابته شوله چې دا تا یو مشک کې روجه نیولې او دا د رمضان نه وه نفلي وه نو اوس بے وخت اختر به نه راولي. نو خواص چې په نیت کې تردد نی په دغه ورځ نفلي روجه نیوي شي. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت د رمضان هغه مبارکه میاشت چې نازل شوی دی په دې کې قرآن. شهر رمضان الذي میاشت د رمضان هغه میاشت ده انزل فيه القرآن چې په دې کې قرآن نازل شوی دی. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس ذریعہ د ہدایت د خلقو د پارا. هدى للناس د ہدایت ذریعہ دا وبینات من الهدى او واضح دلائل دی پکې د ہدایت طریقې خی واضح الدلالت دی.
والفرقان او فرق کون کې د حق او د باطل پمنځ کې ہدایت تے پکے دا ہدایت ذریعی دی فیصلی دی پکے فمن شہد منکم الشہر پس اغسوک چی حاضر شلتا سن دے میاشت دا رمضان تا فلیسمہن دے دے روجہ انیسی مخ کے آیات کے چی کم اختیار ورکڑے شویو چی دا روجے طاقت دا بندوی او پس وجبان دیوی چی روجہ ننی سما نو اختیار دا کہ فیدیہ ورکی فیدیہ دی ورکی کہ روجہ نی سے روجہ دی اقا اختیار پا دے آیات باندے ختم شو فلیصمہ خام خادث روجہ نیسی ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر مخکې چې د روجی نیولو او نه نیولو اختیار ورکړی شوی هغه وخت کې مریض ته او مسافر ته رخصت ورکړی شوی چې کته روجه نه نیسي نو منیسا مریض او مسافر ته تکلیفي روجه نه نیسي نه دی نیسي او چې کله مریض جوړ شو او مسافر مقیم شو نو قضا به وروړي دا آیات مخ کے تیر شو اس چی دی دے کہ فلیصم ہو حکم راغی نو دا بندہ زلطا با خبر راتلا چی اگا دا مریض و دا مسافر کم دا رخصت اختیارو اگا بم منسوخ شوی وی دا شبہ پیدا کشوی دا چی دا مریض و دا مسافر رخصت با منسوخ وی نو دوبارہ دا حکم ذکر شو چی نا مریض و مسافر تا بیا ہم رخصت تے کدے روجہ ماتئی ماتلی کی ومن کان مریضا اغسوک چی بیمار وی روجہ نیول و تا مشکل وی ضرر و ترسی او علا سفر یا دے پا سفر باندوی فعدت من ایام اخر پس لازم دے پد بانشمیر دا نور روزو رمضان کے مسافر روجو خوڑلا مریض روجو خوڑلا نو مریض جوڑ شو او مسافر مقیم شو نو فعدت من ایام اخر پس لازم دے پد بانشمیر دا نور روزو یعنی قضا دے روڑی جسو روجے خوڑلی وی يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ارادہ کرے دا اللہ پاک پتا سبحان نے اليسر دا آسانتیا ولا يريد بكم العسر او اللہ ارادہ نکی پتا سبحان دا سختے اللہ تا آسانتیا منظور دا او تاسو دا پار دشواری و مشکلات منظور ندی نو سخت حکمنا ندر کئی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ دے دا پارا چھ تاسو شمیر دا روز پورا کے دا قضا حکم ایسا دا پارا درک دے دا پارا چھ تاسو دا قضا روجو شمیر پورا کے چھ ثواب کے دے کمی رانشی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ او دے دا پارا چھ تاسو لوئی بیان کے دا اللہ پاک عَلَى مَا هَدَاكُمْ پدے خبر چھ تاسو تے ہدایت کرے دے اللہ دا تا طریقہ خولا دا رمضان دا برکتونو نے محروم نکڑلے اگر چھ تا روجہ پر رمضان کی پورا اوننی ولا سروجے دیو خوڑے خو برکات دا رمضان نے محروم نکڑلے عَلَى مَا هَدَاكُمْ تاسو لوئی بیان کہہ دا اللہ علامہ ہداکم پا اغس چا اللہ در تا ہدایت کرے دے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دے دا پارا چا تاسو شکریہ ادا کہہ دا اللہ دا نعمت دا اسانتیا دا یو نعمت دے دا اللہ دا دے نعمت شکر ادا کے نکا اللہ اسانتیا نرا وستا نکا ارسنگ حالو تا برو جی خام خانی ولی
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. مخکې درېو آیاتونو کې رمضان داغه احکام او فضائل ذکرو، او دې پسې بل آیات کې د روزې او د اعتکاف حکمونه را روان دي. نو دې منظمي آیات کې الله پاک په دې بندیانو باندې خپل خاص مهرباني ذکر کړله. هغه دا چې د بنده دعا الله اوري او قبلې. نو په دې آیات ذکر کولو باندې بنده له د حکم منلو ترغیب ورکیږي. د روزې په عبادت کې رخصتونه او اسانتیا باوجود چې کوم مشقت ته د دې اسانولو لپاره الله خپل خاص رحمتونو مهرباني ذکر کوي. نو ته فرمایي چې بندا زه تا ته ډیر نږدې یم، ته چې کله دعا کې نو زه اورم او زه درله قبلوم، حاجتونه درله پوره کوم. نو چې بنده دا خبره و چې الله ما ته نږدې دی، زما خبره اوري، زما خبره مني، حاجتونه راله پوره کوي، نو شوق کې راشي وي الله زه به هم درله عبادت کوم. نو که مشقت په رمضان کې ډیر دی هم برداشت کوا او دعاګانې د الله نه غواړه. د آیات کې دې خبره ته هم اشاره ده چې په رمضان کې ستا دعا قبليږي، نو د دعا خاص اهتمام وکا. پیغمبر علیہ السلام فرمائی للصائم عند فطره دعوة مستجابة، روزدار د پاره د روزه ماتي په وخت کې دعا قبلې دلی، دعوة مستجابة، د روزه ماتي وخت راشي نو دعا کوا، دعا دې قبليږي. ماخام باغ نمخ کې روزه ماتي انتظام به د تیاری او دغه وخت کې ذکر کوا، د الله حمد و ثنا وایا، رزق حلال مخه تکیک دا او دعا وکا. دا دعا وکا چې یا الله ما دا روزه اونی ولا نو دې کې زما خپل څه کمال نشتا، تا توفیق راک ما روزه اونی ولا، نو خدای دا روزه می قبول کړي او په دې باندې اجر او ثواب پورا را لراکي. د دنیا او د آخرت ټول سوالونه د الله نه وغواړه، دغه وخت کې سوال قبليږي. او خیره مکوا، کله کله د زنانه د روزه ماتي وخت کې زړه تنگ شي نو وړو تک خیره کنزل وینا په کاروبار ستړي شي، نو خیره کول بالکل ندي پکار، ځکه قبليږي. نو خیره دې قبليږي او دعا دې قبليږي. نو خیره مکو دعا او کچ دعا دې قبول شي. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د روزه ماتي په وخت کې د کور واړه زاګه بندیان ټول به را جمع کړل او د به دعا کول او هغه په امین وی، دا په جمع دعا ده او په جمع دعا نورم زیاتره قبلې دوره. دې آیات کې الله فرمای فإني قریب، اذا سألك عبادي عني فإني قریب. الله وی زنځدې یما، اشاره پکې دې طرف ته چې بنده دعا کوي نو په پټه پټه دعا کوا، خفیا. نو په دعا کې اوچت आवाज دا پسندیده نه دی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، خفیا پټ. دا آیات مبارک شان نزول کې فرمائی چې دا باندې څخه خلکو او پیغمبر علیہ السلام لرال سوال وکړو، وی زمنګ رب کچره منګ ته نږدې وي نو چې دا څه پټ پټ وته आवाज کو سوال ته کو، او کچره لری وي نو چې منګ وته چغه وو په چغه چغه وته سوال وکړو. نو الله آیات راولېګ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، ہر کله چې سوال وکیلتانا عبادی زما بندیان عنی زما پبارکی، چې
چې الله نږدې دی او کله لرې دا تپوس درنه کوي. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي هر کله چې ستانه زما بندیان زما په باره کې تپوس وکړي فَإِنِّي قَرِيب پس بېشکه زه نږدې یما. الله وی زما له طرف نه ورته ووایه چې زه درته نږدې یما. اجیب دعوت الداعی ز قبلهما دعا د دعا غستن کی چې کم بنده دعا کوي الله وی زه دعا قبلهما. نو بنده د نامناسب درخواست نه کوي، مناسب درخواست دیو کہ اللہ قبلی. اجیب دعوت الداعی قبلهما دعا د دعا غستن کی. اذا دعانی پکم وقت چی دے مانا دعا غواړي چی کلمات درخواست راکی نو زی درخواست منظورم. فلیستجیبوا لی نو ورلا پکار چی زما حکمنا امنی. فلیستجیبوا لی بندیانو لپکار چی زما حکمنا امنی. حکمنا قبول کی وی منی عمل پیو کی. وَلْيُؤْمِنُوا بِي پما دی یقینو کی ایمان دی رابان دی روڑی پدے دی یقینو کی چی اللہ حاکم دے، اللہ موجود دے، اللہ حکیم دے زما پکارونو پوئی گی. لعلہم یرشدون شاید چی دوی پا ہدایت باندشی. یرشدون رشد ہدایت و فلاح بیامومی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب چکل زما بندیان زما بارکستان تپوسو کنو زما دا طرف و توائے چی فَإِنِّي قَرِيب بے شک از نزدے یما. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی ز دعا قبلهم دا دعا کون کی چکل مانا سوال کی. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي نو پس دید زما حکمنا امنی. وَلْيُؤْمِنُوا بِي فما دی ایمان روڑی یقین دیو کی. لعلهم یرشدون دا پارا دی چی دوی پنے کلار باندی شی. احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم. دے آیات کے دروجے باقی ماندہ احکام ذکر کی گی. احل لکم حلال کلی شوی دی استاسو دا پارا. احل لفظ نہ معلومی گی کہ کم سیز دا دے آیات پا ذریعہ بانے حلال شوی دی اغا سیز مخکنا حرام. بخاری شریف کے دا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے کہ ابتدا کے دا رمضان روجے فرض کرے شلے نو ماخام چی بروجہ ماتا شلا نو ورپسے دا خوراک سکاک او بیبیانو سره دا ملاوی دلو اجازت تر اغی وقت پوری وو چی دا بنده بسترگی پتی شوی نوی اوده شوی بنو او چی کل بی استرگی پتی شوی اوده بشو نو دا خوڑل اسکل او بیبیانو سره ملاوی دل دا با بیا حرام شو. بعض صحابہ کرام تدا مشکلات مخترالل. قیس ابن صرمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ طول روز مزدوری کرے وا روجے وا او ما خام چی کورتا تشریف روڑو نو دا خوراک سو تیار نو. بی بی وطا لگ انتظار اکا او بس تیاری کم دے انتظار کو او واپس چی بی بی ران لگ سات پس چرال خوراکی والا روڑو دا دسترگی پتی شوی وی. خوب ورغلی استر استومان استرگی پتی شوی استرگی اغڑو لے اس کوئی پما خوراک حرام شو بیا روجہ شلا. ورپسیر وز بیا دقسی روجہ پر روجہ یوی روجے پس دویم روجہ
غرمه کې د لوګي د لاسه بهوش شورا پریوته. دا سه نور بعض صحابه کرام د شپې د خپل بیبيانو سره ملو شوی دي. نو دې آیات کې هغه مخکینی حکم منسوخ شو چې د انوار ډوبېدو نه پسو د اودکېدو نه مخکې اجازه ته اودکېدو نه پس خوراک سکاک وغیرہ بند. نو اوس د انوار پریوتو نه پسو د صبح صادق پورې ټوله شپه د خوړلو اسکلو او د مباشرت اجازت وشو، اگر چې د اودکېدو نه پس وي. او په آخر کې پېشمنې سنت کړې شو. پېشمنې ابتدا کې نو بس ماښام چې کمې پورې ویښې نو خوراک وکړه، او چې د سترګې پټې شو نو بیا به روژه، د شپې هم روژه وه. نو اوس دغه حکم منسوخ شو، وی پېشمنې کوه، او پېشمنې کې ډېر ثواب دی. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. رفث لفظی معنی دا عام دا چې یو نارینا د خپلې بیبي سره خپل خواهش پوره کوي او سکی سوی دا ټول پر رفث لفظ کې راغی. خو اتفاق د امت په دې دی چې د دې لفظ نه مراد جماع ده. اوس دې آیات کې چې د کوم حکم منسوخ کېدل راغلی دی چې د اوده کېدو نه پس به خوراک سکاک حرام وي، دا په قرآن کې کم ځای کې وي چې ماښام دې روژه ماته کړه او سترګې دې پټې کړې نو خوړل سکل وغیره در باندې حرام دي. دا په قرآن کې کم ځای کې دي؟ نشته. په قرآن کې نشته. خو پیغمبر علیه السلام خپل صحابه کرامو ته د دې تعلیم ورکړو او په دې باندې صحابه کرامو عمل کو. نو دغه د پیغمبر علیه السلام تعلیم چې امت ته ورکړو دې ته د آیات کې حکم الهی ویلی شو. دغه د خدای حکم وو. دغه حکم الله اسانتیا لپاره منسوخ کو. نو دینه معلومیږي چې په سنت باندې یو شی ثابت شي دا د قرآن په حکم کې او د قرآن آیات باندې هغه منسوخ کېدی هم شي. د پیغمبر علیه السلام دا عمل قرآن کې نشتا، خو په حکم کې د قرآن په شانته وو. ماقام روژه ماتې نه پس چې سترګې پټې شوې بیا روژه شروع شو، خوړل څکل حرام، دا د پیغمبر علیه السلام په عمل باندې. نو قول د پیغمبر علیہ السلام په حکم د قرآن کې دی. قول د پیغمبر علیہ السلام په حکم د قرآن کې دی د احکام شرعیو د ثبوت لپاره. نو د شپې د خوراک سکاک او د صحبت اجازت وشو. کمې پورې وی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. خوراک سکاک کوا د ماښام نه پسو کمې پورې چې یقین دی راشي چې صبح صادق شو. نو صبح صادق پورې خوراک وکا، او چې صبح صادق شو نو بیا خوراک مکوا. خیط الابید سپین مزه او خیط الاسود تور مزه. دا مثال الله پاک اوخو د روجی شروع کول او د خوراک سکاک حرامېدلو لپاره د وخت تعیین یې پکې وکړ. حتی یتبین لفظ پکې زیات کو دې لپاره چې وهمي مزاج خلک هغه د وهم نه کوي او صبح صادق نه مخکې د پزان خوراک حرامي نه. ډیر مخکې چې پدام حرام کی پاو شل منټه مخکې روجه کی ویا چې نسبا شوی نی، نو دا د وهمیانو خلکو کار دی. نو وهمی کېږه ما حتی یتبین چې یقین دی راشي چې صبح صادق د خوراک بند کا.
او داسې مکو چې دومره بے فکر شي چې د سبا د بانګونو نه رستم خوراک سکاک کوي لا وختي دی نو حد فاصل شریعت خو چې حتی یتبینا چې تا ته خخ کارشي صبح صادق نو چې یقین دی راغی چې صبح صادق شنو یو منټ مرستو کو د خوراکو کو نه روزه دی نه شوله بعض صحابه کرامنا سواقعات راغلی دي چې پېشمنه به خوړو خوراک به کو بے پروايي سره دا پدې باندې مبني دي چې د سبا کېدو یقین به نو خوراک زکه کو حدیث مبارک کې راغلی دي چې حضرت بلال آزان د پېشمنی نه تاسو منی نکی بلال ببانګ وای خو تاسو پېشمنی کوي خوراک کوي زکه چې دې د شپې بانګ وای د سار نه مخ کې بانګ وای چې بلال بانګ وای نو تاسو خوراک کوي پېشمنی ما بندوي تر سوچ عبد الله ابن ام مکتوم اذانم نی اوریدلې زکا چې عبد الله ابن ام مکتوم ټیک صبح صادق سره بانګوي دواړو خبرو ته خیال وکا د بلال اذان د تا د پېشمنی نه منی نکی زکه د شپې بانګوي سار نه دی شپه دو دی بانګوي عبد الله ابن ام مکتوم چې بانګوي دی ټیک ټیم باندې بانګوي نو د سره ګور روزه بند کا اوس دا حدیث چې نیمګړی چا بیان کړی دی ناغه ته دا غلط فهمی راغلی دا چې اذان فجر نه پس که خوراک سکا کینو باک نشتا او کله چا نا وخت سترګې وغړې دی نو زر زر د خوراک وکي نه دا نیمګړی حدیث چې راواله نو ټول خلک به روزه خواره کی نیمګړی حدیث مر اخلا خیالو کا بلال دا وقت نمخ کے بانگوی اغبت تحجد لا بانگوی خدای حج لبوزو پر رمضان کی چلار شے کنا او پڑھن بھی زلار شے خبر نے حرم شریف سر بانگو اور نہ تو خودش پیتلے نہ تو چو ہو پنارا روجرا ووڑے دوس بہ سبا روجی بانگو نہ شروع شو نو گھنٹہ چ تیرے شنو بیا بانگو نشی نہ چ تپوسو کی غړم بنی بانگ وی دا خو د تهجد وی زمنګ مذهب کې د تهجد بانگ نشته خو غوی وی نو بلال چې کم بانګوي نو دې پشپکه بانګوي نو خوراک سکا کوا خو عبد الله ابن ام مکتوم نابینا دی د نور خلک وی چې بانګوي ټیم پورا شو نو د بانګ په صحیح ټیم دی نو ګوره د بانګ کې به خوراک سکاک نه کې چې کم بانګ په صحیح ټیم ویلی شي نو هغه وخت کې د آباد بندیان چې جام را تکیږي چې بانګ شروع شي نو ماته و چې جام په سر راوړو اوس کا نو په صحیح ټیم چې څوک بانګوي او دې په کې دا جام راړي د دروځه نه کیږي کله وخت نه مخکې څوک بانګوي نو هغه کې کله اوس کړي کی روزه له وشوله خو دا وخت نه مخکې بانګ ویل جایز نه دي نو که صحیح ټیم باندې صبح صادق باندې بانګ وی لیکيږي نو روزه با اونی شي خوراک بنکه حتی یتبین لکم خودر تواضح شي صبح صادق دا خبر دا اغی خلقو پا بارک دا چه پدا سے مقام کیوی چه التا صبح صادق پخپل استرگو بندر لیدی شي یقین رات دی شي او دا اسمان لمن صفاوی غرونا آباده ونی غنی دا نوی نو براہ راست اسمان لمن تا گورو صبح صادق معلوم ہو رو جنیسا او چې کم ځای کې کلو د اسمان لمن نوي نو هغه ځای کې بیا په نورو طریقو باندې کار کوا لکه نقشې د اوقاتو دي نو د کم ځای آبادي ګڼه وي د بجلو د رڼاګانې ډېرې وي ونې غنې زیاتې وي غرونه وي آبادۍ وي نو هلته د اسمان لمن تا ته نه ښکاري هغه ځای کې په نقشو کار وکړه یقیني نقشې چې کم علماء دا غي تصدیق کوي چې دا ټیک دی نو پاغه نقشو کارو کوي
احتیاط پکې اوکے د ټیم نه پس خوراک مکوای که یو بندا اسمان لمن تکتل پوی شوی نه دی وی خو تیاره ده او لا بسار شوی نه او د خوراک کو او چې پته ولګي د بانګ ویل شوی او بعض جماعتونو کې منظم شوی خو تیاره وده ته نو د روژه نه ده شوی خو ګناهګار ځکه نه دی چې د قصدن پر روژه کې خوراک نه دی کړی دا خو د وی شپه ده الله سبا شوی نه دی نو ګناهګار نه دی خو قضا پښتا دا روژه نه ده شوی اوس به قضا راوړي دارنګ ګړی چا سره نه وه او اوریس توره رالو ماښام تیاره جوړه شوله د بنده یقین راغی چې بس د ماښام ټیم داخل لی او روژه ماته کړله او ناګانه د انور د سترګې نه اوریاز اقوا شو رڼا ښکاره شوله خو دا خو لا ماښام شوی نه انور ولاړ دی نو ګناهګار خو نه دی خو د ده روژه نه ده شوې دا روژه به بیا قضا راوړي أحل لكم ليلة الصيام الرفث حلال کړی شوی دي ستاسو د پاره لیلۃ الصیام پشپو د روزو کې د روزې پشپو کې الرفث الی نسائکم د خپل بیبیانو سره مشغول کېدل هن لباس لکم دا بیبیان ستاسو د پاره لباس دی وانتم لباس لهن او تاسو لباس یې د دوی د پاره څنګه چې په لباس باندې پجامو خلق د خلکو د نظر نه پناه شي عورت پټ شي نو دغه شانت نارینه په خپل زنانه باندې د ګناه د کارونو نه پټ شي او زنانه په خپل نارینه باندې د ګناه د کارونو نه پټ شي نو دا د یو بل د پاره لباس دی او دا شپه چې دنو دیته هم لباس ویلی دی واللیل لباسا نو په دې لباس کې دواړه یو شانتی شو نو عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی نکاح تړل د شپې بهتر دی نکاح تړل د شپې بهتر دی ځکه نارینه زنانه یو بل د پاره لباس او شپم لباس نو نکاح د شپې وتړه دروازه مخده د شپې مخده علم الله الله تعالی انکم کنتم تختانون انفسکم الله تعالی چې بشک تاسو کنتم تختانون انفسکم تاسو بل ځان سره خیانت کوئ الله تعالی دې چې تاسو بزان سره خیانتو کې د رمضان پشپه کې ود خطا شي سبا وکي نو کمزوری دا الله د بنده د کمزوري ته کتلی وي زو معاف میکړلې فتاب علیکم وعفا عنکم الله تاسو توبه قبول کړو تاسو ته معافي وکړه فالآن باشروهن پس اوس تاسو مباشرت کوي د خپل بیبيانو سره یو بل خپل بیبيانو سره ملاويږي فالآن پس اوس د دې حکم راتلو نه پس د رمضان پشپو کې باشروهن د خپل بیبيانو سره ملاويږي وابتغوا ما كتب الله لكم طلب کې تاسو وابتغوا طلب کې تاسو وغواړئ د الله نه ما كتب الله لكم چې الله تاسو د پاره مقرر کړی دي وكلوا واشربوا او خوړل او اسکل کوي حتا يتبين لكم چې خخکار شي تاسو ته الخيط الابيض من الخيط الاسود اغه سپین مزه د تور مزینه تور مزه شپدا سپین مزه سبا دی یا صحابیو دا آیات چراغ حتا يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود وی خوره اوس کې چې سپین مزه ښکار شي د تور مزینه د بالغ لاندې یو تور مزه کې خو یو سپین مزه کې خو
او خوراک سکا کې کو بس لګیو او مزو ته به کتل لا نخ کاری لیک صبر وکا کمره کې دلنا ناس دی او خوړل سکل کوي اخر کې زړه تنگ شنو بار وروته چې وکته نو رڼا وا سبا شوی خرنا وا پیغمبر علیہ السلام لراغه چې ما خو بیګا د قصې کار کړی دی سپین مزي او تور مزي دواړو ته مې کتل او نخ کاری دل خوراک مې کو چې ور مې لری کوم مې کته نو بار سپین رڼا وا وی پیغمبر علیہ السلام خندل چې ستاده بالغ خډیر لوی دی چې دومره لوی بالغ د اسمان لمنته نه مراد د مشرق چې دغه تسپین مزه او تور مزه ښکار شي نو ستاده بالغ دومره چې د اسمان لمن وی مستقل جبرائیل علیہ السلام من الفجر ټکی د پاره بیا راغی چې دا سپین مزه او تور مزه چې دا یادوم نو دا ګوره من الفجر دی یو من الفجر د پاره جبرائیل را کوشوي دی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا خُرَيْوْسْ كَيْ حَتَّى تَرْدِي پُورِ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ چه خخکارشی تاسو تا اغا سپین مزی من الخیط الاسود دا اغا تور مزینا من الفجر دا صبا ثم اتم الصیام الى اللیل بیا پورا که روجی تر دا شپی پوری دا صبح صادق نا دا شروع کرن تر شپی پوری روجی پورا که ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد دے دے کہ دا اعتکاف مسئلہ فراغ للا دا رمضان پشپو کے اللہ حکم اکو کہ خوڑلم کوا سکلم کوا او بیبیانو سرا ملاوی دلم کوا حکتا پا حالت دا اعتکاف کی شوی اعتکاف ستوی دا اعتکاف لغوی معنی درنگ تیرول وقت تیرول پیوزے کی دا قرآن و دا حدیث پہ اصطلاح کی دا خاص شرطن سرا پا مسجد کی اشارے دل او قیام کول دیتا اعتکاف ہوئی لفظ دا مساجد دین عموم ثابتی گی اعتکاف پا ہر جماعت کی گی خو فقہا و سردا شرط لگو لے دے کہ اگی جماعت کے با اعتکاف کے چھ 5 وقتا جمع پکی کی گی دا ٹکی پکی دا کم دے نروت دا لفظ دا مساجد نا دا ٹکی راوت لے دے زکا مسجد خلق دیل جوڑی چی دے کے با جمع کئی کنی اسی منز خو پوجرہ کے بیٹک کے کور کے پٹی کے ارزے کے کی گی خو مسجد دیل دے چی دے کے با دا جمع منزوی نو دا روجی پشپا کے خوڑل سکل مباشرت طول حلال مخ کے آیات کرالل خو حالت دا اعتکاف کے خوڑل اسکل دا شپے خو حلال پاتی شو خو مباشرت دا بیبیانو سرا اعتکاف کے بند جائز نہ دے حالت دا اعتکاف کے کدا مسنون اعتکاف وی اخیری لس شپے روزے او کا نظر اعتکاف وی او کا نفلی اعتکاف وی خدا اعتکاف پا حالت کے بعد میاں بیوی ازدواجی تعلق بالکل نہ ساتھی اعتکاف کے بندہ دا مسجد نبا باہر ازینا حاجت شرعی او حاجت طبعی دا پارا بوزی اعتکاف کے دا مسجد نبا ازینا نو بشری تقاضی وی او دس ماتول دے لبا ازی دا خو جماعت کی نکی یا یو جماعت کے سڑے اعتکاف کی خوالتا دا جمعی منز نشتا و خواہ کے بل جماعت دے غی کی جمعی منزدا جمعی منزل وزی او پا اعتکاف کے گنگا پاتے کے دل ثواب نہ دے تے پا حالت دا اعتکاف کے گنگا شے خبر نکے نہ دا ضرورت خبر کوا ست دے زڑکی گی نو چا دا کور نہ دا بندس خوراک سکا کروڑی نو تو چا فلانی سی زمرال روڑا دا دے اجازت تے دا سی گنگے کے دل نہ دی خبر ہاں گپ شپ میں لگوا زیادی خبر مکوا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ مباشرت مکوے دا بیبیانو سرا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ دا سے حال کی چتاسو اعتکاف کو ان کے پا جماعتنو کے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
دا الله حدون دی دا الله ضابطه او قوانین دی فلا تقربوها دی تنزدی قدرهم مورده که نزدیشن اسنا حکم در نمات نشی نزدی متمورزا دا احتیاط تی لکه روجه په حالت کې غړغړم کو ساس کې بدی تیر شي روجه باندې مات شي كذلك يبين الله دارنگ الله بیانای تاسو ته آیاته كذلك هم دارنگ يبين الله بیانای الله آیاته آیات نخفل للناس خلقتا لعلهم يتقون دې لپاره چې دوی متقیان شي پرهیزګار جوړ شي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين